د التحریم مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان شپږمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 12 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ای پیغمبرات ولی هغه شی حراموي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی اې د دې لپاره چې ته د خپل میرمنو خوښي واړې الله بخونکه خورا مهربان دی قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله ستاسو لپاره د خپل قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لار جوړه کړې ده الله ستاسو مولا دی او هغه په او د حکمت خاوند دی وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې و خبره کړې و بیا کله چې هغه میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو نو کله چې پیغمبر هغه ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکارا کړه نو هغه پوښتنه وکړه تا ته چا دې خبر درکړ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پورا خبر دی إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير که تاسو دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسو زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي او که د پیغمبر پر خلاف تاسو دواړو سره لاس یو کړ نو پوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټول پرښتې د هغه ملګري او ملاتړ دي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا لری نه ده چې پیغمبر تاسو ټول میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه تاسو په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسو نه خېوي ریښتینی مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ویستونکې عبادت کوونکې روژه نیونکې که کونډې وي یا پیغلې يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانانو تیږي وي چې پر هغه به غصناکه سخت زړه پرښتې معذفي وي چې هیڅ کله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مو وړاندې کوئ تاسو ته خو هماغه څه بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسو عمل کوئ. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے مؤمنانو الله ته توبه وباسي خالصه توبه کېدای شي چې الله ستاسو بدیل تاسو نه ایسته کړي او تاسو داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړای دی رسوا نه کړي. د هغه رڼا به د هغه مخکې او د هغه خي په لور ته زغلي او هغه به وایي چې ای زمون پروردګار زمون رڼا زمون لپاره بشپړه کړه او مونږ ته بخنه وکړه ته د هر څه وسواک لري. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبر کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه. د هغو استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوه صالحو بندگانو میرمنې وي خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دوه پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نشو خوړلای. دواړو ته وویل شول چې زید دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي کله چې هغه دعا وکړه چې ای زما رب زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ماته نجات راکړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغه د خپل شرم ځای ساتنه کړې و. بیا مونږ په هغه کې ل خپل لور نه روح پوکړ او هغه د خپل پروردګار د لار خوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه و. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.